مټک داسې ووهئ چې هم کمزوري نه سي او هم خوندونه واخلئ. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله وئ او د صحت جامې به مو په تن وي. اکثره ځوانان دي چې په ځوانۍ کې مټک وهي. د هغوی د علاج لپاره او د هغوی د مټک د نوې طریقې لپاره ما تاسو ته نن یوه نوې ویډیو تیاره کړې ده چې د دې ویډیو له ګټې مو اوس خبرومه. دوستانو د مټو وهلو والا خو ډېر اکثره سری زیاتره کسان چې دي مجردان دي او په دې کې داسې خلک هم شته چې هم مجردان هم نه وي او بیا هم مټک وهي. هغه بیا مسافر وروڼه دي. د هغوی لپاره یوه داسې نسخه زه تاسو ته ښیم. که چیرې مو دغه نسخه استعمال کړه بیا که هر څومره مټک هم ووهئ نو ستاسو غین به نه کمزوری کېږي او په آینده کې به له خپلې مېرمنې سره ښه مست کوروالی کوئ. د دې لپاره چې ستاسې ذکر کمزوری نشي او ذکر ته مو کوم تاوان ونه رسېږي او آینده کې تاسو ته کوم تاوان ونه رسېږي نو دا یوه نسخه به تاسې استعمالوئ. لومړی تاسې کله چې مټک وهئ نو خپل ځان سره په لیک سره تېل راخلئ. تېل وي یا غوړي وي نو دغه به راواخلئ او پر خپل ذکر به یې استعمال کړئ. کله مو چې ذکر ښه غوړ شو او بیا به مټک ووهئ د دې به دغه فایده وي چې ستاسې ذکر پوستکي ته به هېڅکله تاوان ونه رسېږي او ستاسې د ذکر رګونه به هم بچ پاتې شي. دوهم تاسې به یوه نسخه تیاره کړئ او د دې نسخې استعمال به کوئ. د نسخې د جوړولو لپاره د اړتیا وړ لوازم شیان چې کوم دي هغه یوه دانه یا دوه دانې کیلې دي او دوه دانې خرما وې، لیک صبره. دغه به ټول ښه سره میکس کړئ او په جوسر باندې به یې ووهئ. کله مو چې دغه په جوسر باندې ووهله هغه ښه سره میکس کړل نو دغه نسخه به تاسې کاروئ. نو که چیرې تاسې دغه نسخه کاروئ نو ستاسې د ذکر کوم ویټامین چې دي همدغه به بچ پاتې وي او کمزورتیا به هېڅکله په تل او په ټول عمر کې تاسې ته نه راځي. دوستانو که ویډیو مو خوښه سوې لایک یې خامخا کړئ او که چیرې په دغه چینل کې نوي نو دغه چینل هم درڅخه خامخا سبسکرایب کړئ او خاطر سره یې د بیل آیکن راځي هغه هم کلیک کړئ.